السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم سامعینو، نن موږ تاسو ته په یو اهمه موضوع باندې مخاطب یو چې هغه موضوع د خپلې بیبي سره کوروالی کول. بیبي په دنیا کې یو لوی نعمت دی، لکه حدیث کې راځي چې دنیا دا متاع ده، غوره متاع المرأة الصالحه، هغه نیکه او صالحه بیبي ده. نو ډیر خلک د دې خبرې نه هغه نه خبره دي چې د بیبي سره کوروالی کول په شرعي طریقې سره دا څنګه د کومه طریقه هغه شرعي ده. نو شریعت د دې لپاره داسې متعینه طریقه نه ده ښودلې. موږ تاسو ته د هغې وضاحت او بیان کوو چې د بیبي سره به کوروالی په کومه طریقه هغه کې. یقینا دا واضح او ښکاره خبره ده چې بیبي لوی نعمت دی د الله رب العالمین د طرف نه، او په اسلام کې د دې یو غټ اهمیت دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم ای کیف شئتم. تاسو خپلې بیبي ته هغه راځئ څنګه چې هغه ستاسو خوښه شي، او دا بیبیان ستاسو دا ستاسو دپاره هغه فصل دی، د خپل فضل ته راتلل کوئ په کومه طریقه چې ستاسو خوښه شي. خو دلته کې دا خبره یاد ساتل پکار دي. ډیر خلک هغه داسې دي چې د دې خبرې نه دي خبر چې انا شئتم څنګه هغه ستاسو خوښه شي. دلته کې تعمیم د حال مراد ده چې په کم حالات کې تاسو هغه کوروالی ته راځئ او کوروالی کوئ. یعنی کو تاسو په ملاسته کوئ، په ډډه کوئ، ولاړه ناسته، دا ټول جایز دي، خو موضع الحرس ته به راځئ چې هغه قبول دی. دبور کې به هغه کوروالی نه کوي، ځکه شریعت کې د دې نه منع شوي ده کم یو انسان چې راتلل وکړ خپلې بیبي ته د شا د طرف نه، نو دا ملعون انسان دی، په دې باندې لعنت دی د الله د طرف نه. تاسو به هغه کوروالی په شرعي طریقه کوئ. او بل دا دی د دې سره سره د کوروالی د آدابو خیال ساتل. یو انسان چې کوروالی کوي نو داسې به نه کوي چې د ځان نه حیوان او ځناور جوړ کړي او د شریعت طریقې پکې هغه ملحوظ نظر نه ساتي، بلکې کوروالی چې کوي د دغه وخت کې چې کومې دعاګانې ده هغه به وي لکه حدیث کې و دعا منقول او نقل ده چې یو سړی کله خپلې بیبي ته راتګ کوي دا دعا به ووایي چې بسم الله اللهم جنبني الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. نو دا دعا چې کم یو انسان وي او الله رب العالمین دې ته کم بچی ورکي، دا به د شیطان نه محفوظ او صحیح سلامت صحتمند وي. نو بیبي ته چې راځي په هره طریقه هغه ته راتلی شي، خو په قبول کې به راځي چې کم موضع الحرس دی، موضع الفرس ته به هغه نه راځي. دا شرعي هغه طریقه ده. انشاءالله د آینده ویډیوګانو دپاره انتظار کوئ، او په دې موضوع کې به موږ په مستقبل کې تاسو ته هغه ښې ویډیوګانې اپلوډ کوو. جزاکم الله خیره.